سلامونه، سهار په خیر. د غرغښ تلویزیون درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله صحتمند وئ. در پیل شوه د غرغښ سباوون یوه نوې سهارنۍ خپرونه. تاسو ته معلومات کیږي موږ هر سهار یو ځانګړی میلمه لرو، پر بېلابېلو موضوعاتو ورسره خبرې کوو. بېلابېل سیاسي موضوعات، اقتصادي موضوعات، ټولنیز موضوعات، ستونزې، فرصتونه، ننګونې، دا ټول ورسره مطرحوو. نن بیا هم میلمه لرو، وبه یې غږوو. دا چې د خپل هم ځوان دی او د روښانه ځوانانو د ټولنې مشر هم دی. د سره به هم د ځوانانو پر مسؤلیتونو، مکلفیتونو او هغه ننګونې، هغه فرصتونه چې په ټولنه کې ځوانانو ته فرصت سازه دي، په هغو به هم ورسره وغږېږو. زه محمد ارغوان یم. وړاندې مقدمه کې اشاره وشوله په نسبي شکل موږ سره خپرونه کې وحید الله نوابزی دی چې دی په خوست کې د روښانه ځوانانو مشر دی او په دغه موضوع به هم د سره وغږېږو. چون تاسو ته معلومات کیږي ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت هم لري او په ټولنه کې ډیری مسؤلیتونه ځوانانو ته هم راجع دي او هغه ځوانه انرژي چې ځوانان یې لري کولی شي په ښه توګه ورنه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره په مختلفو عرصو کې کار وکړي. دا چې ځوانان په اوس وخت کې د کومو ستونزو سره مخ دي، د ځوانانو لپاره څومره کاري فرصتونه برابر شوي دي، د ځوانانو پر وړاندې امنیتي ننګونې څومره موجودې دي او څومره ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاق یا په مسافرت اړ کېږي، په دې ټولو موضوعاتو به ورسره وغږېږو له میلمه سره. تا ته ډېر هرکلی کوم نوابزی صاحب. خیر راغلی. خیر ارغوان صاحب، په لومړي سر کې د غرغښ راډیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپلې نیکې ښې احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه. سلامت اوسئ. ته هم یو ځوان مسؤلیتونه لرې، که لومړی د خپلو مسؤلیتونو راکې وغږېږي، په ټولنه کې دا مهال تا ته کوم مسؤلیتونه راجع دي چې دا وخت یې په ترسره کوي، بوخت یې؟ طبیعي ده چې یو ځل چې ځوان وي او په دې ټولنه یادبا وي، هغه ځوان وي که سپین ږیری وي، په هره برخه کې خپل خپل مسؤلیت لري. موږ تاسو ستر عمر لرونکي مشران ځان ته مسؤلیتونه لري او ځوانان ځان ته مسؤلیتونه لري. دا مهال موږ په خوست ولایت کې 3 کاله کېږي چې موږ خپل مدني فعالیتونه کوو. د خوست ولایت د روښانه ځوانانو ټولنې په نوم یوه ټولنه لرو چې زموږ فعالیتونه په مختلفو برخو کې دي. مثلا په خوست ولایت کې بعضې وخت کې امنیتي وضعیت کله نه کله چې خرابېږي او موږ خپل غږ جغ کړی دی، د امنیتي مسؤلینو سره مو لیدل دي. د بیا رغونې په برخه کې په عین وخت کې قومي، موږ تاسو ولایت کې قومي ستونزې زیاتې وي، قومي مشکلات ستونزې چې موږ خپل رسیدګي هغه ته کړې ده او د چارواکو سره موږ کتلي دي. په عین وخت کې کله نه کله تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو وخت کې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د دښمن لخوا د پاکستاني پوځیانو لخوا زموږ په خاوره باندې تیری کېدل چې موږ د هماغه خلکو سره په اړیکه کې شولو، هماغه ځای ته مو ځان ورسولو چې موږ د خپلې خاورې څخه دفاع وکړو. نو مسؤلیتونه ډېر دي. زه به دا نه وایم چې ټول مسؤلیتونه موږ رسیدګي کړي، تر خپله وسه مو په تلاش کړی دی چې رسیدګي وکړو. بلې هغه لیدنې کتنې چې د چارواکو سره تاسو کړي دي یا هغه مختلفو برخو کې مدني فعالیتونه چې تاسو سرته رسولي دي څومره مؤثر دي، داسې مخصوصه نتیجه مو لاسته راوړې؟ زه به یو مثال ووایم. پخوانی وزیر صاحب دفاع طارق شاه بخرامي چې څوک ونه وایي چې غیر قانوني کار کړی، غیر قانوني کار هم نه کړی، خو د خوستوالو لپاره مو تلاش کړی دی چې د خوستوالو سره په بعضې وخت کې ستونزې او مشکلات وي. زموږ اکثره ځوانان به یې نورو ولایتونو ته ورکول، اردو کې به چغه شول. زه وایم هر ځای کې باید د افغانستان هر ځای زموږ خاوره ده، باید سړی خدمت وکړي. خو دې سره به چې بېانصافي شوله، موږ وزیر صاحب سره په دې باندې وغږېدلو. بعضې ځوانان مو لوی پکتیا ته تبدیل کړل، همدلته یې په خپله لوی پکتیا کې خدمت کولو. او دې نه مخکې مو قمندان صاحب کلو اردو سره چې ول دلته د خوست نه 2000 نفر چغې کول، موږ سره یې واده وکوله. بعضې خلکو یې هغې ته نوره نمونه ورکول چې زه خپل کریډیټ په جوړول. بعضې سیاسونو متاسفانه چې دا کار ما وکړو، احمد وکړلو. خو موږ ځوانانو د کریډیټ رول لوبول دی، موږ ځوانان لاړو په ډله ییز ډول د قمندان صاحب کلو اردو سره او د وزیر صاحب دفاع سره مو خبرې وکړلې چې دا د خوست نه چې 2000 نفر چې سپوی به همدلته باید د خوست په لیوا کې ځای په ځای شي چې د خوست د خلکو رسم و رواج عنعناتو سره بلد دی او دلته ښه کولی شي چې په امنیت کې ښه رول ولوبوي. همداسې 2 میاشتې مخکې مو د بعضې سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه وو، مثلا کرزي صاحب سره، استاد عطا سره، د ازبکو مشرانو سره، خلیلي صاحب سره، ډاکټر صاحب عبدالله سره، بعضې مشرانو سره مو ولیدل په دې برخه کې چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې په افغانستان کې نوره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدو او په افغانستان کې ژبني او قومي مسایل ته نوره د پای ټکی کېږدو. بعضې مافیایي کړۍ به د وطن کې شتون لري چې د خپلو ګټو په خاطر باندې غواړي چې دلته قومي مسایل مخته راوړي او قومي مسایلو باندې د افغانستان ولسونه وویشي.
چې دا مونږ ورته ویل دا مونږ ته نور د زغم وړ نه ده. مونږ غواړو چې په راتلونکي کې په کابل کې یو لویه راټولیدنه ولرو چې د سولې غږ هم پورته کوو او په عین وخت کې د قومي او ژبني مسایل ته باید نور د پای ټکی کېږدي چې د مشرانو هم په دې کې نظر ښه او یو څه نسه موږ موافقې ته ورسره رسېدلي یو، نو خپل ته په تلاش ده کوو د خپل وسه پورې. دلته هم که ځوانانو ته راشو واقعا د ډېریو ستونزو سره مخ دي. په مشخصه توګه لومړی دوی د کار ستونزه لري. تاسو ګورئ ډېری محصلین وي د پوهنتون څخه فارغېږي، دوی ته د کار زمینه نه ده برابرې. د دې لپاره مو د چا سره لیدنې کتنې کړي دي چې ځوانانو ته بالخصوص د خوستی ځوانانو لپاره د کار لپاره فرصت برابر شي تر څو خلک په کار وګمارل شي، هغه ځوانان چې د بېروزګارۍ څخه سر ټکوي د هغوی په کار وګمارلی شي؟ ما مخکې یادوري وکړه مختلفو چارواکو سره دولتي مختلفو دولتي چارواکو سره مو لیدنې کړې دي، په دې باره کې مو ورسره خبرې کړې دي. خو زه باید ډېر تعصب سره ووایم متاسفانه چې زموږ دولت دا ستا خبره پر ځای خبره دی. زموږ دولت د ځوانانو ته د کار زمینه سازي نه ده کړې تر څو وکولی شي چې د افغانستان د بقا لپاره کار وکوي. او دلته که په بعضې وظایفو ته هم ځوانان راغلي دي، تاسو ته معلومیږي چې د وړتیا له مخې نه دي راغلي. اکثره ځوانان یې زه انتقاد نه کوم چې دوی خفه نه شي، خو حقیقتونه باید ووایو. اکثره ځوانان د واسطو له مخې یا په یو چا پسې څټ ته روان دي یا په بل چا پسې د واسطو له مخې راغلي. پرون موږ د ورکنهای محل رئیس کټوازي صاحب سره چې موږ ملاقات وم، زما غوښتنه همدا وه هلته چې ما خبرې وکړلې چې نور باید ځوانان د سیاسونو یا د هغو اشخاصو یا په عامه اصطلاح بدن د وکیلانو یا نور هغه سیاسون د خپو ته باید ور ټیټ نه شي، د هغسې باید لاړ نه شي. باید دا مستقل وي، د وړتیا له مخې باید وګمارل شي چې په هر ځای کې د افغانستان دپاره کار وکړي او د دې ولس لپاره کار وکړي. بله، مخکې له دې چې د ځوانانو پر رول وغږېږو، مثلا ټولنه کې کوم رول ورته رغاړی دی یو څه کولی شي، له هغې مخکې د موجوده ځوانانو وړتیاو ته به هم لږ سر ورښکاره کړو یا به ارزونه وکړو. په ځوانانو کې دا وړتیا ګورئ، په اوس مهال ځوانانو کې چې کوم دي دوی تعلیمي سطحه د دوی وړتیاوې که یو مسؤلیت ور وسپارلی شي دوی به یې ښه اجرا کړي. په دې کې هېڅ شک شبه نشته او تاسو ته بهتره معلومه ده دا د ځوانانو په اثبات هم رسول ده، هېڅ ستونزه نه لري. دا دوی ډېر ښه ډول سره کولی شي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او په عین وخت کې تا ته بهتره معلوم ده موږ په افغانستان کې بالخصوص په خوست کې ډېر هېوادپاله وطنپاله ځوانان لرو چې د دې وطن ته لپاره مبارزه کوي، حتی د سر په بدل کې د کله ناکله د سر په قیمت باندې بدلیږي. تاسو وګورئ ودان صاحب همدغې د خاورې د ولس قرباني د لپاره قرباني ورکړله او هلته یې ماشومان پاتې همداسې نور ځوانان، یو ودان صاحب نه د ودان صاحب په شان سلګونو ځوانان دا کار کړی دی او اوس هم په مبارزه کې زموږ ځوانان لګیا دي. مثلا اوس بعضې خلک دا سوالونه به هم کوي چې دې ته ځکه اشاره کوم موضوع نه وزم چې دوی سر خلاص شي چې پی ټي ایم کې دلته د خوست کې د پی ټي ایم په ملاتړ غونډې جوړېږي. ولې هغه لر او بر پښتون یو دی، دا یو افغان وطن کې ژوند کوي. هلته حسین داوړ، منظور پښتون، علي وزیر دا جرأت کولی شي چې د افغانستان په پاکستان د ریاست په منځ کې دا خبره کوي چې افغانستان کې جنگ چې کوي پاکستان یې کوي، د افغانستان پښتنو سره یا په افغانستان کې ظلم روان دی. موږ تاسو څنګه نشو کولی چې د خپل پښتون ورور په مقابل کې غږ اوچت کړو؟ د بعضو ځوانانو څخه مې هیله ده چې په دې کې باید هغه ونه کړي. موږ کله ناکله د پی ټي ایم ملاتړ غونډې برابرو، دا د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو ملي او ایماني مسؤلیت دی، دا باید ادا کړو. بله، او بل نو افضل صاحب یوه ډېره جدي ستونزه چې نه پوهېږم د دوی مجبوریت به وي که د دوی واقعا د دوی نه آګاهي به وي. مثلا مونږ ډېری د سیاسونو ښکار شوي، لکه تاسو هم وړاندې اشاره وکړله، هر سړی مو وباسي، شعارونه په مونږ ورکوي او مونږ د هغوی ملاتړ هم کوو، بالاخره هغه خلک پر مونږ اقتدار ته ځان ورسوي، بالاخره مونږ هیر کړي. دا د ځوانانو مجبوریت دی چې په همغه شیبه کې د دوی ملاتړ کوي، که واقعا هغه ځای کې د دوی نه آګاهي وي چې واقعا دغه زما د خیر لپاره کار کوي که د شر لپاره. ارغوان صاحب ما مخکې اشاره وکړله، اصلا خبره داسې ده چې زه پوهېږم مجبوریتونه به مې خود د دې مجبوریتونو سره سړی باید مبارزه وکړي. موږ تاسو ځوانان موږ تاسو ته ډېر وخت پاتې دی، که اوس نه داسې خلکو پسې لاړ شي خدای نخواسته چې وطن پروشان وي یا تا ته بهتره معلوم اکثره سیاسونه په افغانستان کې د دې وطن په خیر نه دي، تل په ځوانانو باندې، تل د افغانستان د ولس په وینو باندې تجارت کړی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده. د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې په همغه وخت کې مقاومت وکړي او مبارزه وکړي او داسې چا پسې لاړ شي چې رښتینی وطنپال وي، د دې وطن باندې زړه بدېږي، په ځوانانو باندې زړه بدېږي. که موږ تاسو په داسې چا پسې لاړ شو چې وطنپال وي، نو بیا په دې باندې پوهېږي، بیا د ناخله کس واسطه هم نه کوي، بیا د وړتیا په مخې هلته چې ځي ستا د حق څخه دفاع کوي. نو هیله مې دغه د خوستیو ځوانانو څخه په ټوله کې د افغانستان د ټولو ځوانانو څخه چې په ناخله خلکو پسې باید نوره لاړ نه شو، نوره دغه د زنده‌باد او مرده‌باد نارو باندې باید دوی غلط نه شو او موږ تاسو باید
ځان لپاره یو سم مسیر وټاکو چې په هغه باندې حرکت وکړو تر څو یو ښه راتلونکی ولرو. بله یو خو دغه د زنده‌باد او مرده‌باد د ناروغ کار کېدل دي او بل دا دی چې په ټولنه کې موږ ډېر بد رواجونه هم لرو. څه فکر کوئ ځوانان د دې څومره ښکار شوي دي؟ د دې کې هېڅ شک نشته چې دا مسایلو په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، خو ما مخکې اشاره وکوله چې د دغې حالت سره باید مبارزه وکړو. موږ تاسو تر څو د دغې بدو رواجونو ښکار کېږو، که ځوانان یو موټی شي، کلک هوډ ولري او د وطن لپاره او د ملي مسایلو لپاره کار وکړي، انشاءالله شونې ده چې دغه مبارزه موږ یو هدف ته رسوو. نو باید مایوسه نه شي. دا کې شک نشته چې ډېر مبارزې ته ضرورت لري، خو موږ تاسو باید خپله مبارزه وکړو او زړه مات نه کړو. که په ټولنه کې د ناوړه رواجونو په اړه غږېږو چې دا مهال ځوانان تر پوزې راغلي دي، مشخصا باید ځوانان د کومو برخو سره ډېره زیاته مبارزه وکړي تر څو د دوی ژوند لومړیتوب ښه والي ته لاړ شي؟ یو خو زما شخصي نظر دغه دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد تاثیر ونه کړي، چې په قومي مسایلو کې باید موږ تاسو لاړ نه شو. اکثره وخت زه چې په خوست کې یم، په خوست باندې ځکه بحث کوم چې دلته د خوست کې یو په قومي مسایلو کې باید لاړ نه شو. دلته ټول د یو ژبې خلک ژوند کوو او بیا په عین وخت کې موږ تاسو سره دلته موږ تاسو تاجک ورونه یو ازبک ورونه عام افغانان دي. د افغانستان په هر ګوټ کې تاسو وینئ چې دغه د افغانستان یو بیرغ دی درې رنګه. موږ تاسو یو نه بېلېدونکي او دې مسایلو ته باید سړی لمنه ونه وایي. په خوست کې بعضې خلک شته چې دې ته لمن وایي. مثلا د انتخابات چې اوس موږ تاسو قومي انتخابات وو، هر قوم کې به اهل به که نه اهل به ځان به کاندید کړی ورته چې فلاني قوم والا ته رایه ورنه کړي، ما ته رایه ورکړي، بیا به د قوم مسایل پرېښه شي. اول دا ډېر بد دغه دی. دې نه ځوانان بالخصوص نوزی صاحب دې برخې ته ځو. اوس به د ځوانانو هغه مکلفیتونه چې واقعا دوی ادا کولی شي یا یې څه کړي دي خپله، واقعا کله چې موږ غواړو ژوند بهتره کړو، ښه دا ده چې مبارزه وکړو. په دې برخه کې ځوانانو څومره مبارزه کړې ده، یا که یوازې نوابزی صاحب دی چې مبارزه کوي؟ دې برخې ته به راشو، ورسره به غږېږو، د سره به ورباندې بحث وکړو. نوابزی صاحب یو ځل بیا هم هرکلی درته وایم، ټول ځوانان دي، ځوان انرژۍ لري، یوازې تاسو یاستئ چې د مبارزې دغه غږ مو پورته کړی، که نور ځوانان هم په دغه برخه کې درسره ملګري؟ نه، داسې نه ده. موږ په سلګونو او حتی په زرګونو ځوانان په دې خوست ولایت کې لرو چې د خپل ولس لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي. مثلا اول تر ټولو نه لوړه مبارزه دغه ده، زموږ تاسو سربازان تاسو وینئ چې شپه ورځ یې وکړه د خپل ولس د عزت په خاطر، د خپلې خاورې د دفاع په خاطر، دوی د سر په قیمت باندې د باغیدار د موږ نه لوړه مبارزه کوي. دې ته زه په کامله معنی احترام لرم او ټول افغان ولس ورته لري. او په عین وخت کې مدني حرکتونه یا د ولسي مبارزه چې کوم موږ کوو، موږ سره په خوست کې نور ځوانان دي. خوست ماشاءالله با استعداده ځوانان لري چې د مبارزې ته دنګل دي، او زه په دې باندې پوهېږم چې داسې ځوانان موږ سره شته چې بیخي اقتصادي وضعیت هم په صفر کې ده، خو بیا هم هغه د ملي مسایلو کې چې غږ پرې وکړي، دوی نه وایي او موږ ته راوتل دي د کوري ودان او مبارزه یې کړې ده. او زما هیله دغه د نورو ځوانانو څخه چې دا لاره تعقیب کړي تر څو دغه ولس یو منزل ته ورسوو او د روان بحران څخه نور موږ تاسو باید په نجات کې شو. بلې تر ټولو جدي ستونزه چې دا مهال ځوانان ورڅخه ځورېږي هغه څه ده؟ مخکې اشاره وکړله روان صاحب، په افغانستان کې بالخصوص په خوست کې ځوانان د موږ تاسو لیسانس، ماسترۍ، دکتورۍ په کچه ځوانان لرو، خو متاسفانه چې دوی ته د کار زمینه سازي نه ده شوې، بیکاره دي. او په عین وخت کې دا هم دومره مهمه مسله به نه وي، خو دا ډېره مهمه مسله ده چې امنیت دوی نه دی خوندي. او تاسو وینئ چې هغه ځوانان چې وطنپال دي، هېوادپال دي، مبارزه کوي، هغه په یو نوم په بل نوم تهدیدېږي، حتی وژل کېږي، په شهادت رسول کېږي. چې زموږ د دولت څخه هیله دغه ده، ما د ضیاءالدین په غونډه کې تلویزیون سره دا خبرې وکړلې چې موږ ته نور دا ډول وضعیت د زغملو وړ نه ده. د ځوانانو بالخصوص د ټولو افغانانو امنیت باید وساتل شي تر څو موږ خپل هغه ارمانونه، پاک ارمانونه چې لرو هغې ته ورسېږو. بله نوابزی صاحب، د وروستیو کې هدفي وژنې هم زیاتې شوي دي، تر ډېره هم خبریالان او مدني فعالین هغوی چې د ځوانانو لپاره کار کوي، دا مافهومي پروګرامونه وړاندې کوي، مبارزه کوي د ټولنې د ښه توب لپاره، هغوی په نښه کېږي. دې ډول هدفي وژنو څومره اندېښمن کړي یئ او ستاسو پر فعالیتونو یې څومره بد تاثیر کړی؟ دې کې هېڅ شک نشته چې موږ یې ډېره اندېښمن کړي هم یو، او موږ فعالیتو باندې هم طبیعي ده چې تاثیر لري. په ما باندې یا په بل ځوان باندې به یې ونه لري، خو اکثره په ټولنه کې تاثیر لري. موږ خپل مقاومت او مبارزې ته دوام، دا وطن دی، که څوک مو وژني د دې وطن څخه به دفاع کوو، هغه د سر په بدل کې هم، ځکه چې زموږ د نورو ځوانانو ډېر تکړه او فعاله ځوانانو د لاسه ورکړی دي، موږ هم د هغې څخه زیات نه یو، خو بیا هم طبیعي ده چې ډېر بده اغېزه یې کړې ده. او دا ډول وضعیت نور موږ ته د زغم وړ نه دی. دولتي چارواکو څخه بیا یو ځل هیله کوم چې د
مخه ونیول شي او تر څو موږ داسې وطنپاله ځوان مایوسه نه شي او د دې وطن لپاره په رښتینې مبارزه کوي د امنیت خوندیتوب ته باید جدي توجه وشي. تا مخکې یادوري وکړله موږ تاسو خبریالان ورونه مدني فعالان قومي سپین ږیري سیاسي شخصیتونه د دې د افغانستان مکار دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې دا ډول شخصیتونه وي. بله او بل نوزی صاحب تر ډېره چې خلک ځوانان تورنوي یا شکایت ترې لري هغه دا چې ځوانان که مبارزه کوي د یو مشخصې موخې لپاره کوي یا د یو مشخص کلي یا د یو مشخص قوم لپاره د خلکو دا شکایت چې پر ځوانانو واردېږي څومره سم دي؟ په دې کې به شک نه وي دا به وي خو ټول ځوانان زه نه ښیم اکثره ځوانان به وي. ما مخکې هم درته وویلو چې د قوم لپاره د سم لپاره باید مبارزه ونه کړي. زموږ هدف زموږ لاره معلومه ده. ما مخکې تاسو وویل چې موږ ټول افغانستان د مشرانو سره وکتل په دې باره کې حتی د ازبکو مشرانو سره تاجکو هزاراو. زما هدف همدغه ده چې دا ډول مبارزې هیڅ نتیجه نه ورکوي. باید په وړو وړو مسایلو موږ تاسو لاړ نه شو. ملي مسایل باید مثلا اوس په اوسني وخت کې موږ تاسو ته ټولو مهمه خبره دغه ده بالخصوص ځوانانو ته د جنګ پر خلاف باید موږ تاسو آواز اوچت کړو چې دا جنګ څنګه کولی شي چې ختمه شي او سرچینې د کوم ځای څخه د ولس باید په دې باندې پوه کړو چې دغه جنګ د چا جنګ دی، دا جنګ پردی جنګ دی، د څه موخې لپاره شروع شوی دی، په دې باندې باید پوه کړو. نو زما ځوانانو څخه هیله دغه ده چې دا نور حتما یو سړی چې مبارزه کې خامخا ټارګېټ هم لري خو هغه ټارګېټ یا د هدف باید سپېڅلی وي. بله بل نن سبا ځوانان هم راپڅېږي د یو ښه کار دی قومي شوراګانې جوړوي بالاخره ټول قوم منسجم کړي لکه مخکې دغه د شمال د قوم ځوانانو په دې برخه کې ډېر رول ولوباوه. خپله ستاسو په دې برخه کې څومره کارونه کړي دي یا دغه دود څومره نورو قومونو ته انتقال کړی دی؟ خوشبختانه موږ ته خو چې د هر قوم نه چې موږ ځوانان لرو زموږ دوی ته توصیه همدغه ده چې تاسو په خپلو کلیو کې شوراګانې جوړ کړئ دغه د کلي د سمون په خاطر په کلي کې د اصلاح په خاطر چې هلته نشه یي مواد وي یا ترپي خلک دي که نه ډېر مسایلو باندې به نه پوهېږي بعضې ځوانانو چې هغه سره تاسو کار وکړئ تر څو یو ملي روحیه ورکړئ او دې شوراګانو څخه بیا موږ غواړو چې په آینده کې یو ستر او لوی پکتیا په سطحه د خوست په سطحه او بالخصوص د افغانستان په سطحه بالاخره یو لوی کاروان جوړ کړو تر څو د افغانستان د بقا لپاره هغه خپل غږ اوچت کړي. بله د قومونو د یو ځایوالي یا د دوی د اتحاد لپاره فقط دغه شوراګانې غوره لار ده که نورې لارې چارې هم شته دي؟ موږ تا ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې بالخصوص لویه پکتیا او خوست قومي جوړښتونه لري او قومي جوړښتونه په خوست ولایت کې ډېره ښه نتیجه ورکوي چې پر موږ رئیس ارګن مخل سره هم دا خبره شریکه کړله باید دې باندې باید دولت هم کار وکړي او قومي جوړښتونه باید د دې په خاطر نه وي چې یو بل قوم ته په مورچل کې کښېني او د خپلو قام ګټې یا د خپل شخصي ګټو لپاره کار وکړي. هغه قومونو جوړښت یا د ځوانانو شوراګانې باید د دې لپاره وي چې د خوست لپاره په ټوله کې د ټول افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکوي. بله شخصا ستاسو مبارزه به د ځوانانو لپاره تر کومه وخته پورې جریان لري؟ چې مبالغه نشي زما خوټ او زما مبارزه انشاءالله تر هغه وخته پورې به جاري تر څو پورې چې زما په وجود کې یو څاڅکی وینه وي هم خپله مبارزې ته به دوام ورکوم خدای مو د مشکلاتو څخه وساتي تر څو دغه کوږ منزل تر یو حده پورې ورسوو. که مشخصا په عمومي شکل د ځوانانو رول په ټولنه کې تعریف کړئ مثلا موږ وړاندې اشاره وکړه چې ځوانان لکه په ټولنه کې د ملا تیر دا یو ډېر تکراري مثال دی چې موږ یې ورکوو. مشخصا که رول تعریف تاسو وکړئ یو ځوان په ټولنه کې څه ډول رول لوبولی شي تعریف مو ورته څه دی؟ زما شخصي تعریف ته مخکې اشاره وکړله دا رښتیا چې عموما کې ځوان د ملا تیر حیثیت لري په دې کې شک نشته. اوس تاسو وینئ دغه موږ تاسو اکثره ځوانان قرباني ورکوي د دې وطن څخه دفاع کوي د سر په بدل کې. زما د خپل نظر تعریف دغه دی ځوانانو ته چې ځوان هغه څوک دی چې وغواړي ډېر لوی بدلون راوستلی شي په دې ټولنه کې اسلام راوستلی شي او دا اوس زموږ تاسو بدبختۍ خواته چې روان یو هم زموږ تاسو متاسفانه ډېر تعصب وایم چې موږ تاسو بعضې ځوانان دي چې په ناسمه لاره باندې روان دي. دغه جنګ تاسو اوس ګورئ د ځوانانو لخوا د دې خوا هم د ځوانان د خپل وطن څخه دفاع کوي دې خوا هم چې دوی جنګ کوي د پردیو په اشاره باندې جنګ کوي خپله خاوره رانوي که په ځوانانو ځان کې اصلاحات راولي او ځوانان وغواړي ډېر لوی بدلون راوستلی شي او انشاءالله که دا خوټ په ځوانانو کې پیدا شي په افغانستان کې به هیڅ نوع مشکل نه وي. بله دولت څنګه کولی شي د ځوانانو له دې انرژۍ څخه کوم چې تاسو ورته تعریف وړاندې کړئ استفاده وکړي؟ د دولت څخه هیله دا ده چې دولت باید دې ته ونه ګوري ځوانان باید منسجم کړي د ځوانانو لپاره باید د کار زمینه سازي وکړي او ځوانانو ته باید دا قناعت ورکړي چې دا وطن زموږ تاسو وطن دی په دې دا موږ تاسو باندې حق لري هغه سمې لارې ته باید تشویق کړي او په عین وخت کې باید دلته بې انصافي ناعدالتي زه په دې باندې مطمئن یم چې ستا سره به
یو څه ناڅه اوږدی شوی وي د دولت څخه، یو حتما په یو ځای کې به بېانصافي در سره شوي. هر کله چې په دولت کې عدل او انصاف ټینګ شي او ټولو ولس ته په یو سترګه وګوري، انشاءالله هېڅ ډول مشکل به نه وي. دغه ځوانان زه په دې باندې مطمئنه چې دومره وطن پرست دي چې د خپل وطن باندې زړه ولري. دا معنی چې د ځوانانو سره په اداراتو کې یا د کار په جریان کې دوه ګونی چلن هو کېږي. دا منم، دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې داسې خلک تاسو وګورئ د اوسنۍ مقررې چې کېږي د څو مشخصو کسانو لخوا کېږي او په ټول افغانستان کې څو مشخص کسان چې دوی لپاره یې کمپاین کړی دی یا دوی ته په فیسبوک کې پوسټونه کوي یا دوی ته چاپلوسي کوي، هماغه مقررې ځوانان ډېر خلک ډېر مایوسه کړي دي. کورالان وروستی کې لنډ پیغام ځوانانو ته وړاندې کړئ، نور خپرونه هم پای ته رسېږي. زما د ټول افغانستان ځوانانو څخه بالخصوص د خوست ولایت ځوانانو څخه هیله دغه ده چې د خپل وطن لپاره کار وکړي او د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته لاړ شي او په عین وخت کې د خپل امنیتي او ځواکونو څخه دفاع وکړي. په ټولو ملي مسایلو کې باید یو اواز وي تر څو دښمن په دې باندې وپوهولی شي چې افغان ولس نه بېلېدونکی ولس دی او د ځوانانو غږ یو دی. زما دا پیغام دی، هیله ده چې ټول په دې باندې حرکت وکړو او د افغانستان د بهبود لپاره کار وکړو. ډېره مننه نوزی صاحب، کورالان سلامت اوسېږئ. لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې شېبې راسره وئ، چون هوا یخه ده، زه هم ناروغه وم. دوی کې د خپرونه او د نوابزي صاحب سره د خبرې مو هم خوښې شوي اوسېږي او د ځوانانو پر رول مسؤلیتونو به تاسو هم پوه شوي یاستئ. د خپرونه هم پای ته رسېږي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.